د څه د وجې ګیز جوړیږي په خېټه کې او کم داسې خوراک دی چې د هغه خوړلو سره په خېټه کې کم ګیس دی هغه کمیږي. د ټولو نه اول کله هم چې ګیز جوړیږي په خېټه کې زیات، نو کله چې انسان زر زر خوراک کوي او په هغه کې خبرې کوي نو د دې سره هوا دننه ننوځي، کوم دی چې په میډیکل کې ایروپیجیا وایي چې د دې سره د انسان ګیز زیاتیږي. دویمه وجه دا ده چې کله انسان خوراک وکړي او هغه خوراک په صحیح طریقه باندې نه ازمیږي نو د دې دپاره بیکټیریا جراثیم راشي او دا ازموي، کوم ته چې فرمنټیشن ویلی شي. بیا دا بیکټیریا او دا جراثیم ګیس خارجوي چې د دې سره هم د انسان په خېټه کې زیات ګیس جوړیږي. او دریمه وجه دا ده چې کله انسان هغه خوراک کوي کوم چې زیات ګیس جوړوي، لکه دال شو، چنه شو، ګوپي شو، بند ګوپي او کولډ ډرینک شو، د دې سره هم د انسان په خېټه کې زیات ګیس جوړیږي. او څلورمه وجه قبض دی، کله چې د انسان قبض وي نو هوا بهر ته اخراج نه کوي چې د دې سره د انسان په وجود کې دننه زیات ګیس جوړیږي. نو د دې کمیدو دپاره په کور کې چې کوم خوراک دی هغه ادرک دی، کچرې تاسو دا استعمالوي یا تاسو پودینه استعمالوي یا سونف استعمالوي نو د دې سره د انسان په خېټه کې چې کوم ګیس دی هغه زیاتر کمیږي. د دې دپاره په میډیکل کې سیمیتیکون، پریبایوټیک او ډایجسټو انزایم چې کوم میډیسن دی هغه هم استعمالیږي. نو دغه شان تاسو د صحت په اړه هم میډیکل معلوماتو دپاره زموږ سره اوسئ او کچرې خالص علاجي تاسو ته پکار وي نو تاسو زموږ نه په وټساپ باندې اډر کولی شئ. شکریه، الله حافظ.